نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشي په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته د افغانستان بانک مخکنی رئیس اجمل احمدی وربیا په یوه تازه خبره کړې لیکنه کې د افغانستان د مخکنی حکومت او نظام د سقوط ټوله پړه پر مخکنی ولسمشر اشرف غنی وراچولې او ویلي دي چې غنی سرتنبه و غنی له حالاتو بخبره و او یوې پسې د کړۍ په تیارو کې رای سر کړی و. احمدي وایي چې تاریخ کې دا وثبت شوه چې غني څنګه یو جوړ نظام او حکومت د خپلو سرتنبه پریکړو قرباني کړ. بل ورته فاینانشل ټایمز وایي په سیمه کې دوه بدنام او د یووالي شوي هوایي شرکتونه د پاکستان PIA او د ایران ماهان په دې توانېدلي چې تیرو 2 میاشتو کې د افغانستان له روان سیاسي حالت ګټه واخلي او بیرته خپل ځان په پښو ودروي. ورځپاڼه وایي دغه دواړه شرکتونه د سقوط په مرحله کې وو او خپل باور یې هم په بشپړه توګه بایللی و، خو افغانستان کې وروستي بدلونونه د دغه دواړو شرکتونو په ګټه شول. له سقوط حالت باچ او په میلیونونه ډالر یې اضافي وګټل. بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دوحه کې د افغانستان اسلامي امارات او امریکایي پلاویو ترمنځ ناسته ګټوره وه. د غرض د دوحې تړون عملي کېدل د ګڼ شمېر ستونزو د حل یوازینۍ لار بلل شوې ده. په اعلامیه کې راغلي چې په یاده ناسته کې د امریکا او نورو نړیوالو بنسټونو لخوا له افغانستان سره پر بشري مرستو هم بحث شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې په دوحه کې د افغانستان اسلامي امارات او امریکایي پلاویو ترمنځ ناسته مسلکي او صمیمي وه. طالبانو هیله ښودلې چې امریکا به د افغانستان کنګل شوې پیسې خلاصې کړي. په دوحه کې د شخړو او بشري مطالعاتو مرکز تیر ماښام د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست مولوي امیر خان متقي کوربه وه. له متقي نه یوه پوښتنه دا وشوه چې امریکا د افغانستان نږدې 10 میلیارده ډالر ورکنګل کړي، نو طالبان خپل اقتصادي مسایل څنګه مخ ته وړي او له امریکا څه غواړي؟ هغه په جواب کې لومړی پر امریکا کلکه نیوکه وکړه او بیا یې هیله وښوده چې دا پیسې ورخلاصې کړي. متقي وویل دا د 13 میاشتو په دوران کې یو امریکایي هم په افغانستان کې ونه وژل شو او د کابل په هوایي ډګر کې چې دوی په زرهاوو کسان ایستلي وه چاته هم ضرر ونه رسېده. کاشکې د هغوی په عوض کې بیرته له افغانانو سره احسانات کړی وای، کاشکې د هغوی شتمني نه وای کنګل کړی. په هر حال زه امید لرم د امریکا له چارواکو نه چې هغوی په دې موضوع کې ښه غور وکړي، دقت وکړي، بشري مسایل له سیاسي مسایلو جلا کړي او له بشري مسایلو د فشار د علي کار وانخلي. د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم امریکا متحده ایالتونو د افغانستان 9 میلیارده او 600 میلیونه ډالر کنګل کړي څو د طالب چارواکو لاسرسی ورته بند شي. د طالبانو چارواکو د امریکا په دې کار له لومړۍ ورځې توندې نیوکې کولې او ویل یې چې افغانان یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي بیا ډاډ ورکړ چې دمګړی د تیر حکومت شاوخوا 15 لکه مامورین په دندو بوختي او دوی مشونه ورکوي. د راپورونو له مخې د دولت اکثر مامورین شکایت لري چې له 3 میاشتو یې معاشونه نه دي اخیستي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په دوحه کې د شخړې او بشري مطالعاتو مرکز ته د وینا پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له نړیوالو سره په ښو اړیکو هم ټینګار وکړ. هغه ویل د دوی حکومت د سیمې خلیج او لویدیځو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. امیر خان متقي د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر وړاندې طالب برلاسه وبلل او ویل چې طالبان د داعش د ګواښ پر وړاندې د مقابلې توان لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست چې د اونۍ د سر په 2 ورځو کې یې له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي خپل مجالس مثبت او ښه وبلل. سره له دې چې متقي دا وکړه طالبان په بېلابېلو برخو کې ښه کارونه کړي او پلانونه لري، خو د نجونو د تعلیم په څیر ځینې مسایل هغه څه وو چې د پروني بحث ګډونوالو څو واره یاد کړل. د شخړو او بشري مطالعاتو د مرکز مشر او د بحث چلونکي سلطان برکت له متقي وپوښتل د نجونو د تعلیم په څیر یوه مسله کې ولې ښوونځي تړل کیږي.
ښوونځي چې وار د مخه فعاله و ولې موږ شاته قدم اخلو. په دې نه غږېږم چې په یوه تر ټولو سختدریځه ټولنه کې د نجونو د تعلیم په مسله کې پخوانی حکومت او نړیواله ټولنه له هڅو سربیره بریالی نه شوه. خو په داسې ټولنه کې چې اوس یې دا مسله منلې او پرمختګ هم پکې شوی، ولې د ښوونځیو د بندېدو راپورونه اورو. د بحث په چلوونکي سربیره څو ګډونوالو هم د انتقاد ورسره تړلې پوښتنې مطرح کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویل چې د دوی په راتګ هغه ښوونځي بیرته پرانیستل شول چې دوی د کووډ-19 په خاطر تړلي وه. هغه ویل د نجونو په برخه کې هم کار روان دی او په تدریج د مسلې ته د هواري هڅې کیږي. طالبانو د اګست په 15مه واک ته ورسېدل. واک ته له رسېدو سره سم امریکا نورو هیوادونو له افغانستان نه د خپلو پاتې اتباعو او افغان همکارانو د ایستلو عملیات پیل کړل او په 15 ورځو کې له 140,000 زیات کسان وایستل. د داعش مرستیال مشر په عراق کې ونیول شو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرستیال مشر په عراق کې نیول شوی دی. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمي نن پر ټویټر په یو بیان کې دا خبر ورکړ. هغه لیکلی د داعش مخکښ غړی سمیع جاسم چې د دې ډلې د پخواني مشر ابوبکر البغدادي مرستیال هم و، د عراق استخباراتو نیولی دی. کاظمي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. بغدادي په 2019 کال کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. جاسم د داعش له هغو مشرانو و چې متحده ایالتونو یې د نیولو لپاره جایزه اعلان کړې وه. او وروسته اعلان خبر ده چې طالبان وایي واشنګټن به له افغانستان سره بشري مرستې وکړي. طالبان وایي هغه امریکایي پلاوي چې په تیرو 2 ورځو کې له دوی سره په قطر کې ولیدل ژمنه کړې ده چې واشنګټن به له افغانستان سره بشري مرستې وکړي او د نورو خیریه مؤسسو د مرستو په رسولو کې به همکاري وکړي. پر افغانستان له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل لپاره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو د شنبې او یکشنبې په ورځو په دوحه کې له امریکایي پلاوو سره مخامخ خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې د کابل نوی حکومت به له مرستندویه مؤسسو سره ګډ کار وکړي څو اړو خلکو د بشري مرستې په شفافیت سره ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل د طالبانو او امریکایي چارواکو خبرې صادقانه او تخصصي وې، خو په بیان کې په دې اړه چې دواړو خواوو پر کومو مسایلو توافق کړی جزئیات نه دي ورکړي. طالبانو هیله ښودله چې واشنګټن او د کابل په نوي پړاو ته د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو د رسولو لپاره ګډ کار وکړي او ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو اړیکې باید د سیاستونو ښکار نشي. د نیوز پریس چینل لیدونکو دا تر دې مهاله لاندې او مهم خبرونه چې تاسو واورېدل. تر بیا ښې چارې لوی علامه مل شه.